موږ په رګونو کې د حسد او کینه، د یو بل نه نفرت، د قهر او د کبر دا دونه زیات شوی دی چې تر رګونو پورې رسېدلی دی. د هر انسان په حجره کې، د هر انسان په سل پورې رسېدلی دی. تاسې به ډېر کتلي وي چې ځینې خلک وایي والله فلانکي پیسې پیدا کړې، کامیابه شو، مالداره شو، نو هغه بدل شو. اصل کې هغه بدل شوی نه وي. اکثر وخت موږ ګورو چې د خلکو نظرونه، د خلکو فکرونه او توقعات د هغه په باره کې بدل شوي وي. ډېر خلک هغه سره حسد کول شروع کړي چې غریب وي، ناکامه وي، په کور کې مړی نه وي، قرضداره وي، زر قسمه مشکلات وي، څوک هم ترېنه خبر نه وي. خو چې کامیابه شي زر قسمه خبرې به مور پسې وتړي، زر قسمه تورونه به مور پسې وتړي، زر قسمه حسدونه به مور سره کول شروع کړي او ډېر واقعات به تاسې په خپلو سترګو باندې کتلي. دوی دا حسد ځکه کوي، دوی فکر کوي چې والله فلانکي پرمختګ وکړ او زه په خپل ځای باندې پاتې شوم، نو فلهذا زه په دې مقابله کې، د ژوند په مقابله کې ټیټ پاتې شوم، ناکام پاتې شوم. دا د ما د ټیټوالی او ناکامي ده او دا ما دپاره پیغور دی. دی داسې نه کوي چې دی خپل خواري شروع کړي، خپل کوښښ شروع کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. زموږ په ټولنه کې دا شی ډېر زیات دی. حتی میندې، ځینې میندې خپلو بچو ته ښایي چې ګوره فلانکي مخکې لاړو، فلانکي داسې وکړل او ته اوسه پورې همداسې پاتې. ځینې ښځې چې هغه خپلو خاوندانو ته داسې پیغورونه ورکوي، دا سپکه رویه ورسره کوي چې والله فلانکي داسې وکړل، داسې پاتې. نو هغه انسان چې دی هغه خو دونه همت نشي کولی چې په یو ځل باندې هغه بل انسان ته ورسېږي، نو هغه حسد کول شروع کړي، ضد کول شروع کړي. په دې تجارتونو کې څه حال دی؟ د ضدونو، د حسدونو د لاسه والا خلکو غش شروع کړه، ملاوټ او تقلب او په ناپ تول کې کمی شروع کړه، تجارتونه د حرامو سره مخ کړل. خو بیا هم د انسانان چې د یو بل سره خامخا ضد کوي او حسد کوي چې والله یو بل نه مخکې شي. همدغه راز تاسې به کتلي وي دا رکشاوانانو ګوره مثال، رکشو شاته لیکلي مه ګوره چې نه سوځي. یا د الله بنده رکشې ته به څوک وګوري چې هغه سوځېږي؟ یا مثال د خبرې سایکل په سایکل باندې، بایسکلونو باندې لیکلي، یا به بل شي باندې لیکلي. یعنې زه د هغوی سپکه نه بیانومه، د هغوی د سوچ بیانومه، د فکر بیانومه که نه. یو رکشه باندې ما یو دغه کې کتل، په جلال آباد کې روان وم، لیکلي و که درښکته شوم نیم بنۍ. یعنې زه دې ته حیرانه پاتې شوم چې د غریب په سحر نه واخله تر ماخوستنه پورې چې دی خپله خواري کوي، محنت کوي. الله باندې دې خبرې ته څه ضرورت دی؟ خو دغه سوچ نیمګړی، همدا وجه ده چې دا مرض وي بیا. او چې کله مرض زړه ته ښکته شي نو بیا الله تعالی انسان ته هغه شان رزق نه ورکوي، په رزق کې برکت پاتې نه شي. که چېرته موږ د بل په پرمختګ باندې، د بل په ترقۍ باندې خوشحاله نه شو، د بل په ښېګړه، د بل په مالدارۍ باندې خوشحاله نه شو، موږ ته به الله څنګه رزق راکړي؟ موږ ته به الله څنګه سکون راکړي؟ د حسدونو، د یو بل سره د عداوتونو، په دې زړه کې د مرضونو چې خپل ځانونه نشي کنټرول کولی خلک، سکون یې الله تعالی ختم کړي. په دې خاطر باندې د زړه نه د مرض وباسئ، حسد وباسئ. چې چاته الله ورکولی الحمدلله وایي چې هغه هم زما یو ورور دی، مسلمان دی، هغه زما ورور دی، زما د تره زوی دی، کاکا زوی دی. دا تربورولي او دا شیان به تر کومې حده پورې، تر کومه حده پورې به موږ د یو بل نه حسد کوو؟ موږ به خپل سکون په خپله په چاړه باندې وهو، موږ به خپل رزق په خپله په چاړه باندې وهو، ختمو به. موږ به تر کومه پورې په دغه عناد، په دغه کبر او په دې شیانو کې اخته یو؟ لږ په زړه کې ترحم یو بل ته ولرو، باید لږ په زړه کې یو بل ته خیر ښېګړه ولرو. الله تعالی به موږ ټولو ته رزق راکړي، ټول به په دې رزق کې برخمن شو.